ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. څوک چې په الله اعتماد وساتي الله ولا کافر. د نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام بخاری شریف کې حدیث یو عقیده تلو تقریبا 300 صحابه وی خوراک ختم شو. وی چې خوراک ختم شو وی مونږ به دروازه دو خانه لالو دو خان وی پاره به زمونږ د لخر دغه خو گزاره کړي خوراک گزاره کړي. اخیره کې مرګر مونږ کړو چې دو خان تاسو علاوه او دو خان ختم شي نو بیا وطن ته پسزو بس وی دا لاسونو خپم اوشلیدل دا پوند مشلیدل او چاودل او دا تلی مو چاودل او دا خوراک کاک اس سامان نشته خدای اوس بسکو. وی چې دریاب ته نږدې شو وی دې کې دریاب یو قبر وغورځو. دا بخاری شریف کې حدیث عنبر وته یو لوی کب چې دریاب کب یو چپاو والا دا سمندر دریاب چي مضبوطه چپا و یو غټ کب غاړه تر وغورځو چې کب یې راوغورځو مونږ سره خطوري پلاس کې وي بس پتورو ماغه کب وو کرانه دوباره دریاب ته ونه غورځي راټینګم وی هغه کب مونږ وخوړه او دا هغه چې کم دلو هغه کې کم आवाज غوا وی پاغه به مخونه او لاسونه پوند غړولې وی وجودونم ساربشو. کب سونو دا 300 صحابه کرام او مونږه یو میاشت د کب وخه خوړې یو میاشت او مدینه منوره ته نبی علیہ السلام لم لګه وخه راوړه او اندازه د غټوالي دین لګوله چې وی داغه دوله شیم راواغشت دوله شی نو یو بل سره مو درولې داسې مخامخ هغه دوله شیم بر سو کې یو ځای کړو پس مکه مو درولې چې دا بسونو چتوالي نو چې پک زمون په خوانو کې کم غټ اوخو او زمون په سالو کې کم اوګت سړیو وی اغم پاغه اوخ باندې سور کو او دا غل شو لاندې تیر کوي سړی وسرونه لګي ته تکبو زمون په وطن کې دا مشهور ده وی چې غټ کبه بالاله یعنی مردار. دا خبره غلطه ده. کب چې ارسم رغټي د کب ذبح ته او علالو ته ضرورت نشته. کبان د دریاب ټول حلال دي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. دقه رزق بیا درکې. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا ادهم ابلار د بلخ د علاقې بادشاہ دا اوس چې ازبکستان او دا علاقې دې ټول علاقې بادشاہ او ډېر نیک سړی عادل بادشاہ الله به ډېر یاداو. من كان لله كان الله له. څوک چې د الله شو الله دا غشو. ومن يتوکل على الله فهو حسبه. چا چې په الله باور اعتماد وکړي الله ولا کافر دی. دا الله نه لوی ذات چې الله د چا لپاره کافي شي دا هغه نه لوی ذات بل شته نشته رونو. یو ځل ته چاته پوسو کوي تا خو بادشاهي پرېښوده او په علاقو ګرځې دی وی داسې د خوند یو زه بادشاهي خو ټول د خوند او د مزو شو په دې فقیرۍ کې او په دا ګرځېدو کې او په دې هجرتونو کې داسې د لذت او د خوند چې ته واقع درته پېښه ده وی هغه څه شی دی ښه خوراک یا چې تا ته ډېر لذت په دې کې میلاو شوي او ډېر خوند درته میلاو شوي څه شی دی وی هغه یو ځل یو جومات ته لاړم وی د ماسخوتن مونځ مې پکې وکړ وی هغه جومات ته په وړی ووچتو وی چې مونځ مې وکړ نو هغه خلک ټول د جومات نه وتل وی مې چې زه خو مسافر یم په دې جومات کې به شپه وکړم وی د جومات هغه څوکیدار راغی ما ته چې ماما د جومات ته وځه مې چې زه مسافر یم چېرته لاړ شه دلته شپه کوم وی چې نه شپو جومات نه چې ته هوټل کې شپه کوه مې چې دا خو د خدای کور دی ستا د پلار هم نه دی نه ځم له دې جومات وی دا هغه سره په باس شو وی زه خو کمزور یم ډېره موده ډوډۍ مې نه وه خوړلې کله لږه کله ډېره وجود مې ټپ شوی هغه وی مضبوط او سرب و وی د لاس یو نیم په زور د جومات نه ایستم او زه نه وتم وی دې پوړو له راورسولم د پوړو نه دیکه راکړه وی چې دیکه راکړه نو وی الاوړې پرېوتم نو د یوې پوړۍ نه به بلې راتلم او دې سر به مې وډک کړ د بلې نه به بلې راتلم د بلې نه به بلې راتلم ځمکې ته راورسېدم وی قسم په الله چې د خوند وخت ما ته دقه میلاو دی چې وی دې سر به مې دې پوړۍ له یو ډک وکړ او د الله تعالی د کم علم او کم رازونه او کم کشفونه به زما دې مازغول راتلل هغې کې چې به کم خوند وي دا مې په بادشاه کې هم نه دي لیدل. اخره کې مکې مکرمې ته ورسېد. مکه مکرمه کې بلا مریدانو ډېره دې څلورو واړو طریقو په دې بزرګانو کې د دې ټول استاذ پاتې شوی دی مشر. نو هلته مریدانو چې د حج ورځې به شوې نو حج کې خلک زیاتي په نورو ورځو خلک کمي د دې مریدانو ته به یې داسې کار وسوکې چې اوس تاسو حرم خالي کړئ مېلمنو ته چې دي طوافونه عمرې کړئ مونږ به غاړې ته شو او یې زه خشاک راوړی په بازارونو کې خرڅوی او په هغې چې کوم شی ګټی د حاجیانو مېلمنو خدمت ته پرې کوو دی کار خو مریدان یې پوه کړي وایي ګورې په دې طواف که تاسو کوئ نو حج کې خو د بار نه مېلمانه راغلي او ښځې هم پکې هلکان هم پکې نو ښځو ته به هم نه ګورئ
او چې کم الک داسې وي چې په مخ یې ګیره ني عربی کې امرت ورته وایي هغې ته به هم نه ګورئ د مریدانو له به ټریننګ ورکړي وی خاصه او یو خاص ځای مقرر کړ چې دلته به زه ناست دی قاجیانو به یې ډوډۍ خوړه خشاکونه به یې خرڅول چې دې کله لاړ د ده په ځای باندې د دغه رعیت د دې یو ماشوم زوی و د ده نه ماشوموالي کې پاتې و هغه رالوی شو د ده په ځای بادشاه کړ چې پلار یې عادل او انصافدار و اوس به دې زمونږ بادشاهي پلار یې د مور نه تپوس وکړه زما پلار هغه مور ورته هلوي چې اورېدلي مې دي چې اوس په مکه مکرمه کې دی بادشاهي یې پرېښې نو دې زوی اعلان وکړ چې زه حج له روان یم او که ما سره څوک په ملګرتیا کې په سرکاري خرجونو ځان سره بوځم لویه قافله یې را روانه کړه چې څنګه رالل نو چې بیت الله ته سړی راشي خو لومبې به عمره کوي طواف به کوي مور ورسره ده د ابراهیم ابن ادهم ښځه چې د طواف عمره به وکړو بیا به پلار سره ملاقات وکړو لوی لښکر ورسره دی چې د بیت الله طواف او عمره کوله اتفاقا دغه وخت کې ابراهیم ابن ادهم هم طواف کو نو ده خو زوی په وروني کې پرېښی و خو د خدای شان دی د دې زوی دا بوی په دا پلار لګي اوس هم که دا ډېره موده پلار د په سفر کې پاتې شي او راشي که نه دا روز به خپل بچی نه پېژني خو چې دوه درې تېرې شي او غېږ کې واچوي چې هغه پنځه شپږ کاله چا له اوبولي هغه له توجه نه ورکوي هغه خپل پلار له بیا توجه ورکوي زمونږ دا پښتانه وایي که نه وایي د مور او د پلار دا خپله او دا بوی وي د دې پته لګي ده په وروني کې پرېښی او دې بچي ته خو دا پلار اړو یاد نه لري چې پلار مې څوک دی طواف کې سره یو بل سره مخامخ شو چې مخامخ شو نو ابراهیم ابن ادهم دې زوی ته وکتل او صاحب کشف هم وی پیژن چې دا خو مې زوی چې طواف نه کله فارغ شو نامریدان ورته وی وی سیف وی مونږ دې منې کړي یو چې ښځو ته به هم نه ګورې او بېګیرې هلکانو ته به هم نه ګورې او تا خو په طواف کې یو هلک و هغه ته داسې په غور وکتل هغه خو ګیره برید لا نور راغلی اجامت یې نور راغلی او تا ورته په غور وکتل دا ولې او ښځه مو ورسره وه یاره وی ګمان دا کومه چې دا ما ته هغه زوی معلومیږي چې ما په وروني کې پرېښی دی او ده ته را تښتېدلی او دا د پړوني ښځه راته خپله کور والا معلومیږي وایي ځکه مې ورته وکتل دې راغی خپل ځای کې کېناست هغه چې کوم د ده مریدان و خشاکونه یې راوړل خرڅولې او پیسې به یې راوړې او په هغې به یې جاونله ډوډۍ کوله هغې هم رالل او زوی یې تپوس وکړ یا دلته یو سړی دی ابراهیم یې نوم دی او د پلار نوم یې ادهم دی چې دا به کوم دی خلکو ته خو دې معلوم وی راځه چې مونږ یې ورسره ملاقات وکړو مریدان هم خوشحاله و چې زوی سره ډېره موده پس ملاقات کېږي او ښځې سره چې راوستل ورسره کېنول وی دا د ابراهیم ابن ادهم نه خو پېژن چې دا مې زوی دی نو هغه زوی وله په دې غېږ کې سر کېښود او ښځه ورسره خوا کې کېناست ښځه هم ورته وایي چې بس ته سړیه او ته راځه خیر دی بادشاهي مه کوه ستا هم دا ژوند خوښ دی بس بادشاهي مه کوه راځه دا کار هلته کوه ژوند خو به دې لږ د راحت وي جامه خو به دې لږه مزېداره وي خو ستا مخکې ژوند ته او شکل ته وګوره اوسني ته دې وګوره او زوی م ورته چې بابا هېڅ کار مه کوه صرف خدای یادوه خو موږ سره ځه وی دی ورته په ژړا شو دا د ابراهیم ابن ادهم تاریخ کې لیکي چې په ژړا شو وی د دم د سترګو نه اوښکې وبه د خامخا چې بچی چا ډېره موده پس وویني او بیا ورته جاړي لکې رحم راځي وی دا سر یې داسې اسمان ته پورته او سر یې راښکته کړه چې راښکته یې کړه لږ ساعت تېر شو د دوی جړی بنده شوه مریدانو ته ویې راشئ دا هلک اوچت کړي چې هغې لږ اوچت کړه هلک مړ درې مړ مریدانو یې تپوس وکړي دا څه چلو شو دا هلک په څه مړ شو وی چې دې که زما دې غېږ کې پرېوت کړه او ده ما ته ووایي نو وي زما هلکې ما خپل محبت او مینه راغله وی یو غیبي اواز راته وشو چې دعوه زمونږ د مینې کې او منځ کې د محبتونو او مینې نورو خلکو سره دي بس وی الله ته مې مخ کړې مې چې خدایه د دې فتنې نه خو مې وساتې انما اموالکم واولادکم فتنه قرآن حکیم کې الله او بل ځای کې وایي چې اموالکم زینة الحیات الدنیا مال او اولاد ستاسو د دنیا ډول دی ګوره که نیک اولاد یې خو د آخرت ته ګټه شو که بد اولاد یې د دنیا د ګټه ده آخرت ته پې خراب نو یې با وی چې بس دوا مې قبوله ده د دې فتنې نه چې ما خدای خلاصوي خو یا به ما وجني یا به دې وجني نو یې ده پاک کې قبوله شوله ما پاک کې قبوله نه شوله په الله چې دې بروسه او اعتماد وکړو بیا به دې نه په ګرمۍ پر وایي او نه به دې په یخنۍ پر وایي دا به نه وی یاره ګرمي ده او دا مونځ به پکې ماسخوتن به ټول په یو ځای راوګرځو یاره یخني ده او یا یاره تیاره ده او دا زکات دی او دا خو بلا پیسې را نه ځي او دا خو حج دی او بلا پیسې مې بربادېږي او دا خو رمضان دی خو ګرمي ده دې روجو سره به څه کوم بیا به دې په دې پروا ني مقصد به دې چې زما لوی الله رضا شي ابراهیم ادهم رحمت الله علیه یو ځل یې خوب ولید دې خوب ویني یو سړی دی او ویده د خپل محل کې یم او یو سړی دی محل ته رادن نه شو او کله یو چت ته خیږي او کله بل چت ته
وی ما ته تپوسو که چې ملګري څه کوې؟ وی اوښ رانه روک شوی دی، هغې اوښ پسې ګرځم. مې چې د خدای بنده دا خو د بادشاه محل دی، دلته اوښ څه کوي؟ اوښ چې تا نه روک شوی دی لکه د دشت او بیابان او په صحراګانو کې ګوره. اوښ ګیا پسې صحرا ته منډې وي، د بادشاه محل ته خو نه راځي. ولې وی دا د اوښ د کتو ځای نه دی؟ وی نه، دې دربار کې او د بادشاه محل کې څوک اوښ پسې نه ګرځي. وی ښه نو خدای پکې بیا سینګوره، خدای هم دلته نشي معلومولو. دا د خدای د پیژنګلو او د خدای د موندې ځای هم نه دی چې راویښ شو. ګوره الله ورته اوس لاره برابروي. دربار کې ناست یو سړی راغی، یو فقیر سوالګرې شکل کې. دغه په دروازه باندې کسان مقرر کړي وو، دا دروانچیان. سړی دومره هیبتناک شکل یې لره چې یو دروازچین دې تپوس نه کوي چې د څه کوي او څه کار دی. نیغ په یو دروازه په بل راننوته، د بادشاه تخت ته ورسېد. ده سره خپل وزیران او چې کوم د بادشاه د شورا خلک دی هغه ورسره ناست دي. نیغ راغی، بادشاه دې تپوس کوي لکه څه چل دی، څه له رالې؟ وی صاحب مسافر یم او دې سری له رالم دې هوټل له شپه پکې کو. ابراهیم ابن ادهم او ته وایي چې دا سری خو نه ده، تر هغې کتلې ونې دا خو د بادشاه محل دی، زه بادشاه یم او دا مې وزیران دي. زه ښار ته ودرېدم چې د هوټل کې به شپه وکړې. وی صاحب دا سری نه ده؟ وی نه. وی ستا نه مخکې په دې تخت څونه څوک ناست و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې څوک و؟ وی فلان کې. وی د هغه نه مخکې څوک و؟ وی فلان کې. وی چې دومره خلک په یو ځای لاړ راشي هغې ته سری نه وي، زه ورته وایي. سړی روان شو. ابراهیم بن ادهم نوکران دی، سړی راونیسئ. دا سړی څه شو چې هغې ورپسې منډې والې، هغې غیبي انسان و، پیدا یې نه کړي. لکه یې سوچ وکړه چې واقعي ٹھیک تا په بادشاه کې هم خدای ملاویږي، هر چاته نه ګوري. حضرت عمر ته ملاویږي، حضرت ابوبکر صدیق ته ملاویږي، حضرت عثمان غنی ته ملاویږي، حضرت علی مرتضی ته ملاویږي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته ملاویږي. دا نیکان خلک. هر سړی نه هغه د بادشاه د وجې نه غافل شي، بیا پیسو سره دولت سره محبت او مینه پیدا شي، الله ته بیا یېري، بیا الله کوم نه یادېږي. د خلکو کارونه به کوې که الله به یادوي. ده کله کې سوچ وکړو چې ټیک ته چې ډېر نیکان خلک او صحابه، بادشاهان او قاضیان او مشران او امیران پاتې شوي دي، هغوی پکې خدای موندلی دی، خو ما ته ګرانه ده. بس پټ په پټه د شپې ووت او بادشاه یې پرېښود. الله یادوي. راشه ځان له چته کښېنم چې د شپې م الله یادوم او د ورځې م الله. هغې ته خو حالت معلومه، زمونږ د وطن د بادشاهانو په شانتې نو چې کال تیر کړي نو خلک ورپسې بیا خیرې کوي، نو بل راشي، نو چې بل راشي او کال تیر کړي نو خلک هغې ته هم بیا خیرې کوي چې خدای دین هم خلاص کړي. نو چې بل راشي نو بیا خلک وایي خدای چې دا مردار وي بل دا ولې انصاف زمونږ په دې مشرانو بادشاهانو کې نشته؟ ظالمان دي ظالمان. او د اغیار او د امریکې او د یهودیان او د عیسایانو جنتان دي. که خدای پاک مخ د امریکې نه بیت الله ته کې نو څه خبر؟ ایمان یې په امریکا راوړی دی، په بیت الله او د خدای په ذات د دې ظالمانو ایمان نشته. بهر کیفه خلک واسې په ګرځېدل چې زمونږ بادشاه به کوم دی چې مونږ یې را پیدا کړو، چې دې تل ورپسې ګرځېدل د یو دریاب په غاړه یې ګیر او د سره یو زوړ څادر او ستن و، سره هغې کې تار اچولې، ځان له هغه څادر ګنډه او وزیران ورته کېناستل. بادشاه سلامت دا څه کې تر هغې کته لیونې وې. بادشاه پکې خلک پیسې ورکوي، منډې تړلی وي او محنت او مشقت کوي، او تا بادشاهي پرېښوده، موږ دې غواړو او د دریاب په دې غاړه کې پروت دی، نه درته سوری شته او نه کوټه شته، غلامان او نوکران دې پرېښوده، ځان له په زور باندې لګیا و، هغه خپل کمبل او هغه شړی ګنډې. ابراهیم ابن ادهم ورته وایي تاسو څه خبر یې؟ ما له الله ستاسو نه ښه بادشاهي را کړې. وایي دا بادشاهي ده، ډوډۍ به دې هم نه خوړلې، دې جامو ته دې وګوره، دې څادر ته دې وګوره. وایي قسم دې چې ما له الله ستاسو نه ښه بادشاهي را کړې. هغه ستن د تار نه ویستله او دریاب لوی دریاب هغې ته یې وغورځول. ځکه نه وایي تاسو باندې زما بادشاهي ده، ما بادشاه منئ؟ وایي او وایي دا ستن راله راوباس. هغې یو بل ته وکتل، وایي د بادشاه صاحب په دماغو کې پرت راغلی، دا د بادشاهۍ څه نه ده پرېږدی، دی لیونی شوی دی. ځکه چې ستن دریاب ته وغورځی، ستن څوک د دریاب نه رایستی شي. وایي راوباسئ که نه؟ وایي صاحب ګوره مه کوه، زه چې ځو علاج بدله وکړو، ډاکټر او حکیم ته به دې وښایو، او زه لیونی نه یم، زه جوړ یم. زه ستاسو ګورم چې زما په تاسو بادشاهي شته که نشته، زما بادشاهي منئ که نه، ستن راوښکې شئ که نه شئ رایستی. هغې وایي صاحب ستن به څوک راوباسي؟ وایي ښه اوس ګورئ، وایي د دریاب کبان هغې ته یې واس کړئ. وایي ما یو ستن دې دریاب ته وغورځوله، او که تاسو ما له هر څوک په دریاب کې کوشش وکړئ ما له هغه خپله ستن نه وباسئ.
نو دریاب کې خامخا ستنې او دا میخونه پراتی کنه دا پکې پروتي وې کبان او ستنې روچته کړې وي اوس پنې په خوله کې روچته کړې وي او یو کبو چې پستر غړوندو دا غستن دا په خوله کې او د اخوال رو رسوله کبان د ستنې نو د کونډې نه سونه ځان ساتي او چې د دریاب د خلیل راغې ناستنې دی راواغشته وی وای اوس هغه بادشاہي مخه وکدا بادشاہي مخه امه پتا سو بادشاہي وا اوس مال خدای پاک په کائناتو بادشاہي راکړي نورونو په الله به باور اعتماد ساتو خپل اسباب به نه پریدو د دنیا اسباب به استعمال او کوڅوب زمیداری خپل زمیداری دی کوي او اعتماد دې په نه ساتي که څوک تاجر دی دکان کوي یا بل څه کار کوي دی خپل کار کوي کاروبار د کوي خو پاغي به باور نه ساتي چې رزق پدې کوي دا برده یقیني چې روزي او رزق مالا رب العالمین راکړي کله وغواړي د دې ځمکه په دې غنمو کې او په دې غله کې او په دې دکاندارۍ کې برکت په پیدا کې مال به روزي راکړي او کله وغواړي سپمني باغ به میزدل او طوفان براش ټوله میوه به ورځي غنم به تیاری بارانونه او غلې به پراشي سپم پکې ونشي نو اسباب استعمالول خو اعتماد په اسباب نه کول اعتماد په لوی الله کول دې ته توکل او اعتماد او باور وي الله دې زمون په لوی ذات باور پیدا کړي ورما د تمخکې چې زمون رزق زمون جون زمون مرګ زمون خوب زمون ویخه زمون عزت زمون ذلت زمون هر څه الله په اختیار کړي چې په الله دې اعتماد وساتو دا ټول بر الله تابع کړي او چې په الله دې اعتماد نه وګرځو پسې منډه وا دعا کې چې الله په موږ رحم وکړي دا دعا کې چې خدای پاک زمون په وطن کې چې راکم جانجي او ګنجيري خدای پاک دا ختم کړي خدای زمون په وطن کې امن او امان راولي خصوصا پسوات او دیر ببونه باجوړ کې الله امن راولي او دا متاثرین مهاجرین خپل وطن ته په خیر واپس کړي تو کې څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي قرضداران قرض نه خلاص کړي زمون د حلال رزق نصیب کړي خدای موږ د هر قسمه قهر او غضب آفت او مصیبت نه محفوظ وساتي د دنیا د اخر خیر نصیب کړي او د دنیا د اخر د فتنو د شرونو مصیبتونو محفوظ وساتي اخر وخت قرآن محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 351 نمبر کیسټ کې تاسو په الله د توکل او د باور بیان اوریدل دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچري گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12